د کولالانو کلی هغه ځای چې نوم یې د دودیزې کولالۍ له صنعت سره تړلی. په دې کلي کې خټو ته د شکل ورکولو هنر لا هم ژوندی دی. که څه هم اوس د دې کلي د پخوانیو تولیداتو هغه ډول نه تر سترګو کیږي، خو تنور او جک لا هم د هغه هنر یادګارونه دي چې له کلونو راهیسې د کولالانو د کلي په نوم پیژندل کیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي د کسب له خپلو پلرونو او نیکونو څخه په میراث ورته پاتې دی، او سره له دې چې تقاضا ورته کمه شوې، بازار له ستونزو سره مخ دی او مناسب ځای هم نه لري، بیا هم هڅه کوي چې دا هنر او د خپلې کورنۍ د عاید سرچینه ژوندی وساتي. در زمان سابق که بود در قریه ما کارخانه های کاسه سازی و گلدان و تاغاره به خاطر خمیر کردن آرد چیزا که استفاده میشد خیلی زیاد بوده، اما متاسفانه حالا فقط خیلی کارخانه محدود باقی مانده که فقط همین 2 قلم باقی مانده که فقط تندورسازی است و جگ به خاطر شیر، جگ زدن شیر گاو که استفاده میشه، این 2 باقی مانده. و دلیل ای که مردم از این چیزا استفاده نمیکنه، از این کاسه ها و گلدان های صنعتی داخلی خود ما که استفاده نمیکنن، این است که زیادتر توجه مردم به اموال خارجی مثل چینایی و پاکستانی که وارد میشه داخل افغانستان، زیادتر از اونها استفاده میکنن و توجه زیاد نمیکنه به صنایع داخلی خود ما. خواست ما از دولت اینمیست که ما اگر برای ما کمک کنن، کمکی که ما جای نداریم فعلا، میبینن خودتان که در خانه کار نیم، اگر یک جای کارخانه برای ما بدن دیگه، اگر کمک مالی اگر نمیتونن دیگه، همین کمک اگر بتونن هم ما ازشان سپاسگزار میشیم. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسئولین وایي د دې دودیز صنعت د بازار د ښه کېدو او په صنعتي پارکونو کې ورته د مناسب ځای د ځانګړي کولو لپاره هڅې روانې دي. کولالي یا په ټوله کې دغه د لاسي صنایعو برخه یوه خورا تاریخي مخینه لري او په غزني کې له پخوا رواج و چې خوشبختانه ځینې لا اوس هم شته دي، ولې په ټوله کې د غزني سیمه ییزه اداره او اړوند ریاستونه په دې هڅه کې دي تر څو د کولالۍ دغه صنعت لا وده ورکړي او د هغوی لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. انشاءالله زه باور لرم چې په غزني کې د صنعتي پارک په جوړولو پرانیستلو سره به د دوی له غوښتنې سره مطابق دوی ته هم په صنعتي پارک کې یا په ثقیله او یا خفیفه کې ځای ورکړل کېږي انشاءالله. صنعتکاران وایي د کولالانو په کلي کې اوس شاوخوا 30 کوچنۍ د تنور جوړولو او 4 د جګ جوړولو کارخونې پاتې دي، خو همدا تولیدات هم د هغه هنر کیسه کوي چې له کلونو راهیسې او نسل په نسل په دې خاوره کې ژوندی پاتې شوي دي. د دوی په وینا که له دې هنر څخه ملاتړ وشي، نو لا هم کولی شي د کلي د خلکو د فرهنګي هویت یوه مهمه برخه او د دوی د عاید دوامداره سرچینه پاتې شي.